ځای ته راځم چې ډاکټر صاحب غني ته زه ورسم او دا وخت پیدا کړم چې ډاکټر صاحب غني په کونړ کې په جلال آباد کې په کابل کې تا ویلي چې د سولې دپاره زه خپل سر ته قربان یم سر ته حاضر یم اوس دې سر ستا امان سي سر یې ستا سر زموږ دی ته یو افغان یې یو سپین ږیری درته احترام لرو اوس مسله را خلاص شوه دغه ځای ته راله د خدای روی دی دا د میرویس نیکه خولۍ هم پر سر که د احمدشاه بابا خول هم پر سر که دغه تاریخ هم ځان ته جوړ که هر څه ځان ته جوړ که دا اعلان وکړه وغواړه ټوله میډیا چې راوغوسته او ولسه او دنیاوالو او طالبه دغه چوکۍ د زما د رئیسیت جمهورۍ دا د ولس دپاره قرباني ده نن راسه ولسه که افغان یې که مسلمان یې دا د قرآن دی دا ته یې دا د کاغذ دی جوړ که خپل ټیم اخر نقطه ورته کښېږده دې جنګ ته نو موږ به پر څلورو ټوله د روان سو نو څه شي غواړې څو کاله نور عمر لرې چې ته دونه ټینګ یې موږ نمونه یې قرار بله درته وایم ډاکټر صاحب غني زما په خبرو مه خطاوځه د نورو په خبرو مه خطاوځه دا بله ورځ چې تا اعلان وکړئ زړه مې درد وکړئ حق لرم چې داسې وکړم تا چې اعلان وکړئ پر دغه تاریخ باندې په فلاني ځای کې دارالامان کې لوړه اخلمه وای دې اخیسته ولې دې وانه اخیسته جواب راکړه او د قرآن جواب شاید دا وي چې د سولې دپاره الله نه دی خدایه قرآن ته وګورئ نه ده بیا دې وویله چې ډاکټر عبدالله دا اجرا ریاست ختم دی نور ولې دې ختم نه کړي ستا پر څنګ ولې کښېنستی ټول پوهېږو چې غوا ډېره مننه کوره ده شیدې یې سپینې پلیاز د خدای نور راوغواړه دا د قدرت تږي راوغواړه موږ به تا زه به تا ته ووایم چې اشرف غني نیکه اوس خلک بابا درته وایي موږ به د نیکه لقب درکړو دا خلاص ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان درې واړه مېلمنو څخه مننه کوم د بحث